تمام چیزایی رو که شما می‌بینین کارکرد دست خود ماست. این شروع مرحله است، یعنی ما فقط کار آموختیم. دست هر کس پیش خودش باشه، در جیب خودش باشه، خوبتر موفق‌تر می‌باشه. هڅه هغه څه دي چې وړې هیلې تر لوړو څوکو رسولې، خو د ژوند په دغو لوړو ژورو کې هغه څوک بریالي شوي چې په دغو کږلېچونو کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. لباس است، مثلا زیورالات است، کلاس، گوشواره و دستکول و تابلو، زیادی چیزا رو ما تولید میکنیم خود ما. حتی به حساب فرمایش ما خود ما میتونیم بگیریم. این شروع مرحله است، یعنی ما فقط کار آموختیم. میخواهیم که در آینده پیشرفت کنیم، یعنی سرپای خود استاد شویم، یک برند از خود داشته باشیم، مثلا بیرون از خارج قرارداد داشته باشیم. این تو چیزا از نظر به افغانستان به بیرون از افغانستان بالاتر به فروش میرسه. ځینې وخت یو کوچنی فرصت د انسان د ژوند لیدلوری بدلوي، خو دا د محمدي په څېر میرمنې لپاره یو عادي فرصت نه و. محمدي چې د یوې ازادې پروسې له لارې وکولی شول د لاسي صنایعو یوې کارخونې ته لار پیدا کړي، خپلې هیلې اوس د لاس په ګنډل شویو توکو او ټوټو کې لټوي. از طریق نماینده های کوچه ما سروی شدیم، بالاخره تایید شدیم، موفق شدیم که استادای خوب پیدا کنیم، تا این مرحله پیش رفتیم. یعنی تمام چیزایی رو که شما میبینین کارکرد دست خود ماست. بازم تشکر خاص میکنیم از مؤسسه سیام که ما رو هم کمک کرده تا اینجا رسیدیم. بعد از این خود ما میخوایم ادامه بدیم. زیادی دختر خانم هست که از تحصیل باز ماندن رو به می کار آوردن دیگه. در این شرایط خانی درس رسانی تعلیم و تحصیل فقط یگانه کار که از فعلا ما شما همین کار صنعت دستی ماست. خیاطی، گراف‌دوزی، مثلا قالین بافی، هر بخشی که باشه یعنی از این بخش ما پیش میریم دیگه. پر سپینو ټوټو له دغو رنګینو تارونو جوړ رنګین ګلونه او خولۍ د محمدي او د ته ورته میرمنو او نجونو په لاس ګنډل شوي هیلې دي چې نورو میرمنو او نجونو ته د خپلو پټو هنرونو د ښکاره کولو هیله وربخي. محمدي هیله لري چې یوه ورځ وکولی شي ځان ته یو برند جوړ کړي. یعنی یک برند از خود داشته باشم، حمایتگر من خودم باشم، باید کسی دیگه نباشه. من باید از زیر دست خود یک چند نفر دیگه داشته باشم که این مرحله را پیش ببرم. مثلا از این هم کارهای خود ما که در ظرف 4 ماه تدریس کردیم، یاد گرفتیم، میخوایم خود ما سرپای خود استاد شویم.